السلام علیکم. موږ د دوهمې برخې د سوالونو د پوښتنو او جوابونه دوهمه برخه، یعنی د دوهمې برخې دوهمه برخه یا د دوهم سریال یا د دوهم سیریز دوهمه برخه اوس کاروو. نهمه پوښتنه ده. اته پوښتنې موږ په مخکني برخه کې کار کړی وو او دا نهمه پوښتنه ده. وایي که تاسو د لمنې کمربند او د اوږې کمربند تړلی وي، ستاسو د ژوندي پاتې کېدو چانس په ټکر کې څونه دی؟ اوس ګورو چې د لمنې کمربند او د اوږې کمربند مو دواړه تړلي دي. په مخکني کې یوازې تاسو د لمنې کمربند تړلی و، دلته چې دواړه مو تړلي، نو دلته لومړی جواب درته وایي برابر دی د هغو کسانو سره چې هېڅ کمربند یې نه وي تړلی. یعنې یو شی دی، کمربند یې تړلی که نه یې تړلی، چې اکسیډنټ دې وکړي د ژوندي پاتې کېدو چانس د هماغه دی چې دی. دوم جواب 3 تر 4 برابره لوړ دی، یعنی 3 تر 4 برابره د ژوندي پاتې کېدو چانس دی زیات دی. دریم جواب نیم برابر لوړ دی. نو دلته تاسو وینئ چې د 3 تر 4 برابره ستاسو د ژوندي پاتې کېدو چانس زیات دی. دلته که چېرې تاسو مکمل کمربند تړلی وي، ستاسو په ټکر کې ستاسو د ژوندي پاتې کېدو چانس د 3 څخه تر 4 برابره زیات دی. لسمه پوښتنه دا د حمل لرونکې ښځې په هکله دی، چې حمل لرونکې ښځې چې موټر چلوي یا په موټر کې کښېني در سره، د هغوی د کمربند په هکله دی. وایي حمل لرونکې ښځه باید د لمنې کمربند چې هر څومره لوړ پر خېټه تړلی سي وتړي. یو. دوهم د لمنې کمربند دې نه تړي. دریم د لمنې کمربند چې څومره تر خېټې کښته ممکن وي وتړي. حامله ښځې معمولا باید کمربند تر خېټې ډېر کښته وتړي، لکه دا هلته چې تاسو وینئ په دې کې چې څومره کولی سي هغومره باید کښته وتړي. دا د کمشولي دا بیخي غلط دی چې په د خېټې په منځ باندې تړلی دی، او دا چې د خېټې په د کښته برخه یې تړلی هم صحیح نه دی، یې لږ ګزاره کوي. او دا یو چې دی تر ټولو صحیح دی چې باید څومره چې کښته یې کولی سي هغومره کښته باید کمربند وتړل سي. 11مه پوښتنه د حمل درلودونکو ښځو لپاره د اوږو بند باید، یعنې د اوږو بند چې دی د اوږو خوا هغه باید څنګه وتړل سي؟ لومړی جواب د سینو ترمنځ او د خېټې یوې څنډې ته وتړل سي. دوهم جواب نه دی اغوندي، یعنې نه دی تړي. دریم جواب د خېټې پر منځ دی وتړي. نو اصلي جواب چې دی چې تاسو باید ورته فکر وي هغه دا دی چې د دواړو سینو په منځ کې تیر سي باید، او د خېټې یوې خواته تیر سي. په دې ځای کې تاسو ته ښوولی دی داسې راځي د دواړو سینو په منځ کې تیریږي او هلته هم بیا پر خېټه نه راولي، د خېټې هغه بغل ته یې تیري. دلته هم دا د خېټې لاندې باید وتړل سي او هغه هم د خېټې په یو بغل کې باید تیر سي چې پر خېټه باندې فشار رانیسي. یعنې په صورت باندې د ماشوم پر خېټه باندې باید د ماشوم چې په خېټه کې دی پر ماشوم باندې باید فشار رانیسي. 12مه پوښتنه که ستاسو موټر ډېر پخوانی وي، زاړه موټران چې وه، پخواني موټران چې وه، که تاسو پخوانی موټر لرئ نو هغه سره څه باید وکړئ؟ ځکه چې هغه موټرانو معمولا کمربند نه درلودی. ستاسو شاید په یاد وي، د بعضو خلکو په یاد وي، اوس هم بعضې هغه موټران شته. پخوا چې موټران راتله هغوی دغه بیلټ نه درلودی، همداسې به ډریور شترین ته کښېنستی. نو وایي که ستاسو موټر ډېر پخوانی وي، هماغه موټر اوس هم لا لرئ ساتلي وي، تاسو به لیدلي زاړه موټران اوس هم ساتلي دي سته، نو څه به وکړئ؟ 3 جواب یې درکړي. تاسو باید د اوږې بند او کمربند ورته انسټال کړئ. دوم جواب تاسو کولی سئ یوازې د اوږې بند انسټال کړئ. دریم جواب تاسو مجبور نه یاست چې امنیتي کمربند ورته انسټال کړئ. نو اصلي جواب چې تاسو باید ورته جواب کړئ او خانه ډکه کوي ورته په پوښتنو کې هغه دا دی چې تاسو باید د اوږې بند او کمربند او د ملا بند دواړه ورته انسټال کړئ. یعنې د لمنې بند او د اوږې بند. خو دلته ما کمربند په نامه راوستلی، پروا نه لري، یا کمربند یا د لمنې بند. موږ تاسې کمربند معمولا دا چې په خېټه یې وتړو کمربند ورته وایي، نو یا ملا بند یا د خېټې بند یوازې. نو دلته به چې دواړه باید هم د اوږې بند او هم باید د ملا بند یا د خېټې لمنې بند دواړه باید ورته انسټال کړئ. داسې نه کېږي چې یو ورته انسټالوئ، چې انسټالوئ باید دواړه ورته انسټال کړئ.
دغه دی دا نمونه ده تاسو وینئ دا پخواني موټران دي زاړه موټران پخوا زموږ کې اوس هم شته ډېر په ښارونو په ښار کې تاسو وینئ خلک یې ګرځي پخوا دلته هېڅ بیلټ یې نه درلودی دا موټر دی تاسو وینئ بیلټ یې نشته دلته نه لري بیلټ دا بیلټونه ورته انسټال کړي دي نوي اوس ورته انسټال کړي دي نو وایي چې تاسو چې بیلټ ورته انسټالوئ داسې بیلټ ورته باید ورته انسټال کړئ چې هم د اوږې بند ولري او هم د لمنې بند ولري یعنې د ملا بند ولري دواړه باید ولري نو تاسو باید دغسې دغه ورته انسټال کړئ دغسې مه پرېږدئ چې دا موټر د خوننې لري څه وکړم ورسره هغه یعنې هغه معذرت نه دی پخوا به یې نه درلودی اوس ورته انسټالېږي باید ورته انسټال یې کړئ خامخا دیارلسمه پوښتنه که ستاسې موټر په جلا جلا کمربند او اوږې بند سمبال وي په بعضې موټرانو کې دغه بیلټ یو دانه نه وي دا اوس تاسې پر راکش کې بند یې کوي لکه مخکې عکس کې تصویر کې مو چې ولیدئ جلا جلا انسټالېږي د لمنې بند یا د ملا بند علیحده انسټالېږي بندېږي تړل کېږي او د اوږې بند علیحده تړل کېږي نو دلته تاسو وایي څه باید وکړئ که په جلا جلا کمربندونه سمبال وي نو تاسو کولی شئ چې یا د اوږې بند یا د ملا بند یې استعمال کړئ یعنې تاسو موټر ته کښېنئ کولی شئ ستاسو خوښه چې د ملا بند استعمالوئ که د اوږې بند استعمالوئ خو کلک مه نیسي دوهم تاسو باید یوازې د اوږې بند استعمال کړئ دا معمولا موږ تاسو لاندې ته متوجه نه یو یوازې د اوږې بند استعمالوئ دریم جواب ستاسو څخه د ملا بند او اوږې بند دواړه غوښتل کېږي دا مهمه ده تاسو باید وګورئ چې د ملا بند او د اوږې بند دواړه باید تړلي وي داسې نه کېږي چې یو مو تړلی وي که پولیس ګیر کړلاست جریمه درکوي درته دواړه باید تړلي وي هغه چک کوي ګوري که مو دواړې نه وه تړلې جریمه درکوي او ستاسو د صحت دپاره یا د ټکر دپاره د ژوند دپاره ډېر مهم دی څوارلسمه پوښتنه د سیټ بیلټ یا امنیتي کمربند په هکله په لاندې جملو کې کومه یوه سمه ده همدغه بیلټ یا سیټ بیلټ چې موږ تاسو ته اوس خبرې باندې کولې چې امنیتي بیلټ ورته یا سیټ بیلټ ورته وایي یا امنیتي کمربند ورته وایي دغه په هکله مو چې اوس تاسو یو څو پوښتنې ولیدلې اوس لاندې یو څو جملې درکړې وای په دې کې وګورئ چې کومه یوه په دې باندې صحیح ده درسته سمه ده لومړی جمله یوازې د ملا بند تړل د ستون فقرات او خېټې د زخمي کېدلو چانس زیاتوي یوازې د ملا بند تړل د ستون فقرات او خېټې د زخمي کېدلو چانس زیاتوي ځکه چې دا د ملا بند چې دی نو د تر خېټې لاندې تړل کېږي ستون فقرات لوړ پاتې کېږي نو دوی وایي د دې معنا دا ده چې یعنې د ستون فقرات او د خېټې د زخمېدلو چانس زیاتېږي که ټکر سي دلته به زیات نغه ورکوي خطر جنجال لري زخم چانس زیات دی دوم جواب د امنیتي کمربند تړل د موټر څخه د ټکر ځای ته ستاسو د غورځېدلو خطر کموي یعنی کله چې موټر ټکر سي معمولا سړی غورځي د باندې که تاسو کمربند تړلی وي نو تاسو د دغه غورځېدلو څخه یا لوېدلو څخه ساتي دریم جواب که تاسو د څنګ له لوري ولګېږئ امنیتي کمربند مو د موټر د کنټرول څخه ساتي دا صحیح نه دی نو د ټولو نه مهم شی دا دی چې تاسو کله امنیتي کمربند تړلی وي د ټکر په وخت کې ستاسو د غورځېدلو خطر کموي تاسو د موټر څخه نه غورځېږئ تاسو په ځای باندې به یاست یعنې دومره ضربه نه خورئ هماغه د موټر ضربه ده دغه دومره ضربه چې تاسو د غورځېدلو څخه یې خورئ چې هغه ډېره خطرناکه وي د هغه څخه محفوظ یاست پنځلسمه پوښتنه د ټکر په هکله په لاندې جملو کې کومه یوه سمه ده کله چې ستاسو موټر ټکر وکړي ستاسو موټر درېږي او ستاسو بدن هم په عین وخت کې درېږي دا جملې وګورئ د موټر چې ټکر وکړي تاسو فکر ورته وکړئ چې ستاسو بدن څنګه دی وایي کله چې موټر ټکر وکړي موټر چې ودرېږي ټکر وکړي ستاسو موټر خو درېږي په دې خو پوهېږو چې ټکر وکړي معلومدار درېږي او ستاسو بدن هم په عین وخت کې درېږي موږ په د موټر کې سپاره هم یو چې موټر په رفتار کې موږ هم ورسره په حرکت کې یو ته ورسره په حرکت کې چې کله موټر چلی ته هم په حرکت کې خو ته خپل په سرعت نه پوهېږې ځکه چې ته په موټر باندې ناست یې نو دوم جواب کله چې ستاسو موټر ټکر وکړي ستاسو موټر درېږي مګر ستاسو بدن په عین چټکتیا چې تاسو سفر کوئ حرکت ته دوام ورکوي تر څو چې د ډیشبورډ یا مخکنۍ شیشې سره ولګېږئ یعنې ستاسو دغه حرکت نه درېږي
د موټر حرکت ودرېدی مګر ستاسو د لا نه درېږي. تاسو په همدغه صورت نور هم دوام لري چې یا د شټرینګ سره ولګېږي یا د ډیشبورډ سره ولګېږي او یا د شیشې سره ولګېږي او هلته تاسو راوګرځئ، ستاسو حرکت معنی سي. درېیمه جواب، کله چې تاسو د 30 مایله په چټکتیا ټکر وکړئ ستاسو حرکت د ډیشبورډ او مخکني شیشې سره د وهلو برابر دی، لکه چې سړی چې د ولاړ حالت څخه پر ځمکه ولویږي. نو دا دوهم جواب یې صحیح دی چې تاسو چې کله ټکر وکړئ، خدای نخواسته نه ویل کېږي چې ټکر وسي، نو ستاسو حرکت دوام کوي او تاسو تر څو د ډیشبورډ څخه نه یاست لګېدلي یا د شټرینګ څخه نه یاست لګېدلي، نو تاسو همداسې لکه روان یاست. نو دغه دی چې دلته دغه ایربیګ دی ورکوي ورته چې د ایربیګ په واسطه باندې ستاسو دغه وهل چاته باید ولګېږي هغه مخه رانیسي ورته. تر دې ځایه پورې په دې ویډیو کې کفایت کوي. وروسته بله برخه به او وروسته بس انشاءالله تعقیب کوو. خدای په امان.